پیدا کړي بخدې نوې پیدا. موږ باقاعده یو لیست جوړ کړی دی د شکولۍ ځان له، د ډبر ځان له، د ریحان کوټ، د خونګي دغه شان، د پیټو درې دغه شان، د ترۍ او داسې د دې پوره علاقې او د کلو د هر تحصیل او د پوره ضلع دیر موږ زبردست یو لیست جوړ کړی دی. سهار موږ په پیټو دره کې 62 فیملیز که صورت د محمد نوې پیدا، که صورت د محمد نوې پیدا، پیدا کړي بخدې نوا. پښتو پاینټ سره ستاسو د خوږ درملګري عطا الرحمن ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه او عزتمندو کتونکو دا مهال مو شکولۍ کې په خپله علاقه کې زما په څنګ کې ناست د ستارې محتاج نه دی جي. د اسمان یو ځلنده ستوری دی. د دې چې کوم اکټیویټیز دي، کوم هلې ځلې دي، هغه هم چا نه پټ پناه نه دي. د لوړ دیر سدو شکولۍ سره تعلق ساتي او یعقوب صاحب نوم دی، محمد یعقوب، کوم چې د شکولۍ سره تعلق ساتي د لوړ دیر سدو شکولۍ سره، او د الخدمت فاونډیشن ضلعي صدر دار صاحب نه خپرونه وکړه. السلام علیکم. السلام ورحمت الله. زه ستاسو ډېر مشکور یم ځکه چې ستاسو هلې ځلې زه ګورم اکټیویټیز او چا نه پټ پناه نه دي. ډېر مننه. جزاکم الله، ډېره مهرباني. صدر صاحب دا راته ووایه د وبا راغلی کرونا وایرس یو وبایي شکل اختیار کو. زه ګورم مارکیټ بند، دکان بند، ایون تر دې پورې کم دیاړي ماران د هغه هم بند شو. ستاسو د اوسه پورې څونه هلې ځلې وکړې؟ ډېره مهرباني. پښتو پوینټ مونږ دا وخت په شکولۍ ډبر کې موجود یو. مونږ رالو د مونډه نه دغه شان سهار د تیمرګرې د الخدمت په دفتر کې د کرونا په دې پوره بحران کې زموږ د الخدمت چې 700,000 پورې زموږ رضاکار دلته اکټیو دي په پوره ضلع کې. او زه په خپله د الخدمت فاونډیشن رضاکار یم. زما خواته ناس خلک ټول د الخدمت فاونډیشن رضاکار دي او مونږ په دې پوره بحران کې هسې نه یو ناس مسلسل مونږ په جوماتونو کې سپری، ماسکونه، سینیټایزرز، دغه شان حفاظتي کټس ډاکټرانو ته. او اوس چې کوم زموږ مهم دی هغه د فوډ دی، د راشن دی چې کوم غریب او نادار فیملیز دي، دیاړیدار مزدوران دي چې د کوم خلکو بزنس دغه روزګارونه صفر شو، هغې ټول ته مونږ یو زبردست انداز باندې د فوډ پیکج انتظام هغه مونږ په پوره ضلع کې یو مهم شروع کړی. نن مونږ دلته کې د دغه مهم ترتیب وکړو. تقریبا 74 فیملیز هغه مونږ اوس په دې ډبر کې د شکولۍ او ډبر کلي کې دا مونږ سپورټ کړه. سدو شکولۍ کې او ریحان کوټ چې کم کلی دی هلته مونږ 40 پورې هلته مونږ فیملیز سپورټ کړه. دغه شان ترۍ کې د جوماتونو سپری، دغه شان د خلکو سپورټ، پوره یو پروسس هغه مونږ په دې علاقه باندې مو په پوره ضلع کې جاري دی. ماشاءالله ډېره مننه، ډېره شکریه. یعقوب صاحب دا راته ووایې سدو شکولۍ ترۍ شوه، دلته هم ډېر غټ غریب ولس دی، ډسیبل هم دي، کونډې هم زیات تر ډېرې دي، نو د هغه دپاره تاسو ښه اقدامات وکړه. بالکل مونږ دا وخت بالکل زما خواته مونږ سهار میټینګ کړی دی، بل ورځ مونږ میټینګ کړی په دې سخت بحران کې. مونږ باقاعده یو لیست جوړ کړی دی د شکولۍ ځان له، د ډبر ځان له، د ریحان کوټ، د خونګي دغه شان، د پیټو درې دغه شان، د ترۍ او داسې د دې پوره علاقې او د کلو د هر تحصیل او د پوره ضلع دیر مونږ زبردست یو لیست جوړ کړی دی. سهار مونږ په پیټو دره کې 62 فیملیز هغې ته باقاعده راشنې ورکړې. زما دا ټیم ټول زموږ سره وو. او اوس مونږ چې کوم تقریب وشو په دې کې مونږ دلته 74 فیملیز سپورټ کړه. او بل ورځ تقریب شو نو پای کې مونږ 40-50 پورې هلته کې سدو په دغه ریحان کوټ په علاقه باندې هلته مونږ پیکیجز ورکړو. مونږ پوره یو لیست جوړ کړی ترتیب باندې ځو چې کم کور شي د هغې نه پس بیا هغه نور کوو. دغه شان په بهترین انداز باندې مونږ خپل کار ترتیب کړی دی. ډېره شکریه. یعقوب صاحب دا راته ووایي دا زیات خلک مونږ ګورو که نه په مخ مرود باندې دا بلا زکاتونه تقسیموي. نن سبا چې کم تاجر دي، بیروکریټ، کم مخورس خلک دی، دا څه پیسه ډېره که نه هغو ته څه ویل غواړي مختصر؟ نو بس تاسو ټول نن سبا خو د میډیا دور دی، د هر سړي په لاس کې موبایل دی او ډیجیټل دنیا ده او دا ټول څه مونږ د پیغامات رسي. مونږ هم په خپل عزم سره مونږ راوتي یو، مونږ کار کوو. الحمدلله الله پاک مونږ ته لارې کولاو کړي. دا چې کوم مونږ دلته 74 پیکیجز تقسیم کړه د الخدمت فاونډیشن، مونږ اشتیاق ورور زموږ سره ناست دی، الفلاح ډیولپمنټ د هغې مونږ جاینټ دلته ایفرټس وکړه. مونږ یو سړي نه لاړو، د هغه نه مونږ تقریبا 30-40 بوجې هغه مونږ ته ډونیشن وکړو د اټې په مد کې. دغه شان چا غوړي، دغه شان وریجې، مختلف څیزونه هغه مونږ کلیکټ کړه او دلته بیا هغې له یو ترتیب ورکړو. نو دلته کې د خلکو زموږ سره ډېر غټ تعاون دی او دغه شان زموږ دا اکټیویټیز چې کم خلک ګوري هغې ټول ته زه دا پیغام ورکوم چې که تاسو الخدمت فاونډیشن
په دې کار کې زموږ سره مرسته وکړه نو دا 74 فیملیز په ځمانه موږ 200 فیملیز هم سپورټ کولای شو او ان شاء الله زموږ عزم دی چې دا بکیږي. نو زما د ټولو کتونکو ته دا پیغام دی تاسو الخدمت فاونډیشن سپورټ کوئ ان شاء الله دلته به یو غریب هم نه پاتې کیږي او خصوصا په دې کرونا په حالاتو کې به زموږ د ټولو ذمہ داری ده چې د نیډي او ضرورتمند فیملیز هغه موږ سپورټ کوو. ډیر مهرباني ډیر شکریا. مونږ ګورو ماشاءالله د خدمت فاونډیشن چې کوم اکټیویټیز کوم هلي ضلع چانه پټپنانه دي په ټول پاکستان کې دا راته یعقوب صاحب نن سبا چې کوم د حالات روان دي کنه کرونا وایرس مطلب تاسو به نور کوم علاقو تاسو وزټ کوئ؟ مونږ د الخدمت فاونډیشن پوره نیټورک د 198 ویلیج کونسل دی په هر ویلیج کونسل کې زموږ 10 رکنی کمیټي موجود ده هغه باقاعده پراپر میټینګز کیږي. نن مونږ د تیمرګری چپټر د دې علاقې میټینګ وکړو سبا زموږ د خونګي چپټر تیمرګری چپټر د بلامبټ چپټر مونږ به یک وخت چې دن هغه میټینګز یې خو دي 9 بجې 2 بجې دي نو ان شاء الله په هغه کې مونږ کمیټیان یې جوړ کړي په هغه کې مونږ چې کوم رضاکار دي هغه الریډي اکټیو دي هغه له یو مزید روډ میپ ته پر هغه مونږ باقاعده بوست کړه هغه ته مونږ باقاعده حوصله ورکړو ان شاء الله. زما امید دی چې د الخدمت فاونډیشن دا وخت په سونو رضاکار د په هر ځای کې چې دغه مصروفه دي او موږ د ضلع دیر په هر ویلیج کونسل کې باقاعده په ډیټا وایس کار کوو. د حکومت سم دي سي ډیټا نشته څومره چې زموږ سره دا وخت زموږ نسو کم تاسو کې چې تاسو سره د پوره دیر د څومره غرباو ډیټا د زموږ سره شته څومره مستحقینو ډیټا زموږ سره شته څومره د ارپن ډیټا زموږ سره شته موږ ټول دې ته پرووایډ کولای شو. ډیر شکر. عزتمندو کتونکو دا محمد یعقوب او د دوی چې کمی هلي ځلې والله چانه پټ بنانه دي او ټول عمر د الخدمت فاونډیشن په دغه اکټیویټیز په دغه هلي ځلو کې تیر کو ځکه چې خلک جابونو ته بنگلو ته منډي او ټول وخت د غریب اولس د خېګړې د پاره تیر کو الله تاسو ژوند درکړي او الله دې نورم مستقد درکړي د خیر خېګړې د کارونو د شان عام کوي خپل قربات او رحمان لور کې اجازه پډېر بخون کې رب جلاله سپارم.